ټوپک نه دی راخیستی د پاکستان په څنګ کې نه دی درېدلی ته 20 کاله یې په څنګ کې ولاړ یې که دغه موقع درته برابره سوه ولا اول به یې ته راخلې خو دغه د تا جمهوریتیان دي وایي پاکستانیان زارۍ کوي خو نه کوي خلک خپل وطن د ځینو پوښتنو د ځینو خبرو ځواب شاهین صاحب نه لري خو زه یې درته لرم. ګوره دا خبره به هیڅ وخت نه کوو چې د جمهوریت والاو د پاکستان تر څنګ نه ولاړ. جمهوریت ساختار جوړښت یې په خپل ځای پرېږدو خو د ما جمهوریت جوړ له مجاهدینو نه و. دروغ وایم 15 سلنه د ټول جمهوریت کې دا مجاهدین نه ول په دا غټو غټو پوسټونو باندې که د ولایت دی و که د وزارت و که د معینتونو. او ګوره ځینې مسایل دا ډول دوی ته دانه او پیغور ورکول والله کوم خوند راکوي. زه دا وایم واک صاحب جمهوریت د یوې پروسې په نتیجه کې رامنځته شو. موږ دا اوس طالب د هغه پروسه تطبیق کړي طالب د ځان مشروع کړي. ځواک صاحب ما او تا ګوره زه بالکل منم مطلب دا چې کرزي صاحب نیولې تر نورو پورې ګوره ټول پاکستان کې ناست وو. همدرد صاحب ته دا وایي چې هغه دپاره ځکه یو ډول موږ او تاسو یو روایت جوړ کړ چې دوی له یوې پروسې تېر سول الان کې چې هغه په میلیونونو افغانان یې په هغه کابل کې ووژل هغه موږ ټول هېر کړل غزت چې دی وې نه هغه هېڅوک نشي ویرولی. ځواک صاحب سبا ته به داسې کار وکړو چې د دوی طالبانو دپاره به هم یوه پروسه دا جوړه خبره ډېره مهمه ده دا خبره ډېره مهمه ده ځواک صاحب که ګوري نه زه دغه خبره به واضح کړم که نه دغه پروسه څه شی ده. ګوره دغه پروسه په هر هېواد کې ځواک تاسو خو لوستي کسان خوشحال صاحب جبار خلزي تاسو خو ماشاءالله تحصیل کرده ځوانان ګوري دغه سوله درې پیش فرض لري درې پیش شرط لري. اول پیش شرط امنیت او مسئولیت دی. دوم پیش شرط قانونمندی او مشروعیت دی. دریم پیش شرط انتقالي عدالت دی. ګوري ځواک صاحب په جمهوریت کې هیڅ چا د دې کسانو لکه طالب چې اوس عفه کوي چې عفه نه وکړي چاته هیڅ چا بلکې برعکس د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون راپور جوړ کړی چې دغه جنګ سالارانو پرې نه ښود. یعنې زه خو د جنګ سالار طرفدار نه یم ځواک صاحب. زه وایم چې دا خلک جنګ سالارانو قاتلین او باید محاکمه شي ولې طالب هم باید محاکمه شي. زه د جنګ سالار محکمه هم غواړم د طالب هم غواړم او په جمهوریت کې چې چا جرم کړی ځواک صاحب د هغه محکمه هم غواړم. طالب خو ټولو ته عفه کړې ځان ته یې معافه کړې. ځواک صاحب یوه خبر درته وکړم عجیبه خبره دا ده چې اوله کې قدرت ورسره و په هغه وخت کې نه محکمې ته راوستل نه چا پښتنه تر کوله او نه چا کې دومره جرأت و چې د ولسمشر غني په عکسو په ډزونه کېدل نه چا کې دومره جرأت و چې هغه ته خو د عطا محمد نور جایدادونه ورته ساتې محکمه که دا اوس څه شی سو دا اوس هغه ولاکه یې محکمه کې هغه څه جنایتکاران او زناکاران ساتن غوږ ونیسه زما پوهه ځوانه لږ صبر وکړه لږ غوږ ونیسه خدای ته وګوره لږ عقل نه کار واخله. وسړی ته ګیزه راسې لګیا خبرې کوي موږ غوږ درته نیولی ده. و عجیبه خبره دا ده چې ته په نظام کې وي د تا د ولسمشر په عکسو به ډزونه کېدل همدغه لنډغر و د تا ملي اردو ځواکونه له هلیکاپټر سره راوغورځول هماغه یو منټ غوږ ونیسه یو منټ صبر وکړه. ګورې یو خبره زه وکړم دا اوس ته لنډغري کوي هغه نه دی چې لنډغري کوي دا اوس شاهین صاحب ګورئ ته دغه پیغور چې ورکوې که نه چې دغلته دغو ډلو ډزې کولې هر څه یې کول دا خو ته راسره د دې خبرې ادعا تا کړې وه چې دلته وروره یو د طالب جمهوریت چې دی دا وروره یوه غلامه اداره ده. د غلام ادارې نه د داسې شیانو ته توقع درلودل امکان لري. اما د اسلامي حکومت ادعا کول چې په افغانستان کې عمري عدالت ده هغه د هغه مولوي نوم مې له هېره وته خوشحال صاحب ستا به حتما پیادېږي چې د کندهار له هغه نه خلاص شو د زندان نه تر چمنه پورې 450 موټره تورې شیشو کې تر همغه په چکچکو په ډزو یوړ. ګورئ داسې به نه کوو که نه دا په دغه اسلامي او په اماراتي حکومت کې دا حالت رامنځته شوی. دا ډول به یو بل ته پیغورونه نه ورکوو حقبین ګوره دا موږ په خپلو سترګو ولیدل. ځینې شیان به یو بل ته د پیغور په شکل نه ورکړو. دولتونو کې که چېرته دواړو ته ګورې په خپل ځای مشکلات درلودل خو جمهوریت آینده راتلونکي ځوانانو پکې هیلې درلودلې خو دا اوس حالت کې چې زه او ته دا اوس دې وطن ته ګورو په یو بل طرف روان یو. کلي کې نه پرېښودم تا به زه په وطن کې نه پرېښودم. نن ما ته وایي چې تعلیم مشروع نه ده. مشروع ته څه ته وایې؟ په دغه ټول افغانستان کې 34 ولایتو کې په ډلهیزه ډول باندې راووتل د دې نظام ملاتړ یې وکړ. مشروع څه ته وایي تاسې؟ زه خو دې ته حیران پاتې یم که داسې وکړو چې له هر یو نه امضا واخلو چې ته طالب منې که نه منې. دلته طبعا انسان ټول انسانان یو رقم نه دي. اوس ځواک صاحب سره زه ناست یم ما او دی 100 اختلاف سره لرو. زه د خوشحال سره ناست یم 100 اختلاف سره لرو. په کور کې هم طبعا اختلافات شته. دا خو په دې معنی نه ده چې موږ د وطن سره دښمني وکړو.
موږ د خپلو خلکو سره دښمني وکړو په دې بانه باندې پاکستان ته بانه جوړه کړو چې هغه د وروره جان بیکار ټویټ راخلي دي ما په ټنډه دوی رالګوي او بین الملل ته دې ونیسي وګوره دا د جمهوریت یو هغه د ولسمشر هغه سکرتر و همدغه خبره دا افغانان دي ما په څنګ کې ولاړ دي دا مو تروریستان وژلي دي ته خدای ځواک صاحب دا کوم عقل او کوم منطق مني چې هغه ته 400 نفره شهیدان شوي دي هغه وروره جانه په دې کې ټیټیټول طالب ده وروره شفخانه ده دغه بین الملل سیاستونه شکایت ورته کوي همدغه خلک راغلي وو هغه په کوم ملک ښځه ورسره راغلې وه هدلته ژړلې د یونما وه د یونما راغلې وه په خپل هغه د یونما دغه تر شا چې دا کم څو ځلې منطق وړاندې کړ دا ډېر جالبه وه وایي دې لپاره یې ووژل چې نور یې ورته ډوډۍ نه سوی ورکولی ساتنه یې ورته نه کوله سړی 5 کاله د دغو ساتنه یې وکړله بیا په دې کال کې ټول درته یو ځل په دا ډول وژني خپله بدنامي په دغه ډول کوي ګورې دا غیر منطقي الیګیشنز په یو چا باندې لګول په یو حکومت لګول دا موږ ته منطقي نه ښکاري د طالب باندې نیوکې چې موږ کم لرو هغه بیخي واضح دي یو ښه کلک الیګیشنز نه بلکې حقیقتونه دي چې موږ پرې طالب ملامتولی سو اما دا ډول د پنجاب دپاره سپیناوی ته لاره جوړول دا خو ظلم نه دی خپل ولس سره چې دې کوي مهرباني ځواک صاحب یو مهم ټکی په دې کې دا ده صاحب دغه وخت وبښئ که وټاکئ چې شاهین صاحب هم زه فکر کوم تر 15 دقیقې ډېر وغږېدو نه خو ټول دومره ډېر سوالونه دې وکړله ګوره نه ستا نه ما سوالونه نه دي کړي شاهین ګوره تا نیوکې وکړلې تا داسې خبرې وکړلې اوس غوږ ونیسه ماته موږ ته دا ملت ته خبرې کړې زه به اصلي خبرو ته یې تا راغلی نه یم خبرې کوي دا شاهین ګوره هوایي ګاډي نه هوایي نه ده که نه خیر ده موږ خبرې ځکه تاسې ته هوایي ښکاري ګوره موږ خبرې ځکه تاسو ته هوایي ښکاري چې موږ دلته په وطن کې واقعیتو سره مخامخ کوو ته هلته لږه تحلیل کوې د افغانستان وضعیت ټول درته معلومېږي موږ دلته په پکتیا کې ناست یو په پکتیا کې دغه مې حجره ده کنې دا اوس زه کمره درته خلاصون په ټوله پکتیا کې درته ګرځم او درته ښیم موږ له واقعیتو سره مخامخ یو ملت غوږ ونیسه زړګیه یو ملت غوږ ونیسه تا یوه خبره وکړله د اخرنۍ یوه دقیقه به نور هم درته ورکړو دی خپلې خبرې خلاصې یوه دقیقه ځواک صاحب دې یوه بله خبره وکړه وایي طالب جواب نه ده ورکړی نو دغه 117 پوستې چا د پاکستان وویستلې ختمې کړلې دا 120 مړي مردار سوي پوځیان یې ورته وسپارل په بولدک کې هغه به هم طالب ویډیو جوړه کړې وي که نه هغه هم دروغ وي دا په سلهاو ځوانان چې دلته په دا کتار ولاړ دي او وروره جنګېږي ته راجګ سولې دلته ماته اوس پیغور دي دې راکای چې ته تیاره نه لرې ټانګ نه لرې تیاري سره تا څه وکړه ته د یو افغان په حیث ماته جواب راکړه تا له توپ سره څه وکړله تا له رینجرې سره څه وکړله دا رینجر خو د طالب نه وه دا خو د دې ملت و تا بوره ور وانه چوله دغه ټانک خو د دې ملت و دا خو د طالب نه و تا انجنو ته دې هغه ور وانه چولې خاورې هغه 1415 امپوره دې له خاورې نه لاندې کړل هغه خو د دې طالب نه و د دې ملت و هغه 3 تیارې دې چې بوتلې په تاجکستان او ازبکستان کې دې کېنولې هغه خو د دې طالب نه وي د دې ملت وي دغه د کابل رنګوي باندې خو طالب نه کېناست دغه د میدان هوایي دا خو د دې ملت و تا بمونه کې کېنښودل د کابل په میدان هوایي کې د هغه وحشت رامنځته کړ چې په هیڅ قانون کې د اسلام او د مسلماني د کفر نه راځي ته اوس ماته په دې باندې پیغور راکړی چې طالب جواب نشي ورکولی په دې مات ګوډ لاس باندې زه بیا هم ورسره لګیا یم ټټر په ټټر جنګ ورسره همدار صاحب غوږ ونیسه همدار صاحب لږ غوږ ونیسه حقیقت لږ تریخ وي خو تا خو 8 دقیقې خبرې وکړې اوس خو 15 دقیقې ما هم پرېږده شاهین صاحب نه اخري خبره دا یوه درته کومه جبارخیل صاحب او دا ټولو ملګرو نه هیله کوم خوشحال صاحب هغه په افغانستان کې سرادار لګېدلی و د کابل په میدان هوایي کې هغه د دغه ملت و که د طالب و دا راته وایي د یو افغان په حیث باندې راته وایي خیر ده دا پرېږدي دا طالب پرېږده طالب نسته دلته شتون نه لري ولې دې تخریب کړ ولې دې ختم په هر صورت پوښتنې درنه واخیستلې شاهین صاحب زه د همدرد صاحب درته ځوابونه درکوي جبارخیل صاحب ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې روغه جوړه یو ځل بیا د اختر مبارک مهرباني وکړئ کمره دې هم ولګوئ مایک دې دا نصیحتونه چې ما ته کوې تر اوسه یو جمهوریتۍ د پاکستان څنګ نه دی ګرم یوه جمهوریتي تر اوسه پورې انتحار او انفجار نه دی کړی د افغانستان په کارونه یوه جمهوریتي تر اوسه د پاکستان نه طلا او پیسې نه دي اخیستې چې تا پرې ووایي ولې تا 20 کاله افغانان د پاکستاني ټوپک د
د پاکستاني په مرمۍ حتی د ایرانیانو د چینایانو نه به د مواد منفجره راوړل د افغانستان په ښارونو کې بیا دغه ستا اخلاق اسلامیت پرون چیرې وو دا خبر مه کوه تا په ټولو 20 کلو کې 2000 د امریکایانو وژلي 4 لکه افغانان دي وژلي 4 لکه د هر امریکایي په مقابل کې تا تر 10,000 ډېر افغانان وژلي تا د امریکایي سره 2019 کال نه اوکړلیک کړی یو ټک دې په امریکایي نه دی کړی ولې د 2020 کال د روژې په میاشت کې د افغان سرتیرو په د ډوډۍ په کاسه کې د وینې ورته تویې کړي تا دومره ملکیان وژلي طالب شاهین صاحب چې حساب یې نه کېږي که هغه نظامي چې تا جګړه کوله هغه د نوش جان شچار څه دي کړي په جګړه کې تا وروره دومره ملکي کسان چې اوس زه نوم درته قطار کړم او دا تا مسؤلیت اخیستی د زړور زاید مسؤلیت ستا ذبیح الله مجاهد اخیستی د کابل د زنبق د چارهیي انفجار مسؤلیت ستا ذبیح الله مجاهد اخیستی په دې ته نشي منکرېدی ګوره زه نه دوستم ګټم نه د دوستم طرفدار یم دوستم هم جنایتکار دی ته هم جنایتکار یې په جمهوریت کې جنګ سالاران هم جنایتکاران ته هم جنایتکار یې تا چې وروره افغانستان یو اسلامي هېواد ته په سلګونو په زرګونو انتحاریان په ټنډه د مچ کول رالېږل د وژل د دا ښه کار و ته د امریکایي سره کېناستې توافقنامه دې ورسره امضا کړه توبه دې ورته وویستې د افغانانو سره 20 کاله ته کېناستې دا ښه کار دی اوس یې ولې نه کوې ځه پرون دغه د خوشحال صاحب خبره دغه پرون خبرې به ټولې ویري د نجلۍ مکتب دې ولې بند کړی دغه افغانان دغه ستانه دغه 8 میلیونه افغانان ولې تبعید شوي ته ما ته دا وایه ته د افغانستان ملت ارادې ته ولې مراجعه نه کوې ته وایې ملت د زما شاته ودرېږي ته د ملت شاته ولاړ یې ته د ملت څنګ ته ولاړ یې کوم مشروعیت د ملت نه اخیستی بیا دغه ته چې دومره د زړه بدېږي د افغانستان ته د تاسیساتو ولې دې ورانول د افغانستان پلو پلچکو بندو مکتبو سرک دې پرون ولې منفجره مواد پکې کېښودل الوځول دي ته اوس ما ته نصیحت کوې چې دا ملت دومره باشعوره دی دغه اسیب ځواک خوشحال جبارخیل دا دومره پاخه تکړه افغانان دي دغه اوس تا وژلي دي تبعید کړي دي د کفر فتوا هم ورکوي بیا هم ستا څنګ ته ولاړ دي د افغانستان دپاره ولې ته پرون د پاکستاني جنرال د ډګروال نه به دې سلا راواخیسته او افغانان به دې پرې وژل بېرته به ورواوښتې پاکستان ته وروره ملا صاحب عمر اجازه راکړه خو خود تکراري شوې زه تا ته نه غږېږم شاهین صاحب زه هغه 2200 کسانو ته غږېږم ته غوږ ونیسه اجازه راکړه خو تا خو ستا د خبرو ځواب خو وایم نو خو تا سوالونه وکړل ته اجازه راکړه زه خبرې وکړم وروره زه په دې ایمان لرم چې دا اوس دغه ټیک ټاک په افغانستان کې ستا په واک کې وایي بدناولې په اسیب ځواک دې بندوو په ما دې بندوو په دې خوشحال دې بندوو په خدای که دغه خبرې مو واورې غوږ ونیسه جناب شاهین صاحب اوس دغه توپ ستا په میدان د جمهوریت دغه څه ستونزې چې تا ویلې دا ټولې زما ده جمهوریت کې دا ټولې ستونزې وي ولې ته راشه د جمهوریت هر شاخص چې دا ستا خوښېږي راواخله زه به یې مقایسه کړم یو شاخص درته وایم یو عدد درته وایم د جمهوریت ښه د افغانستان په ټول 300 کلن تاریخ کې د افغانستان د وګړو 20% باسواده شوي وو تنها په جمهوریت کې 10% اضافي باسواده شول اسیب ځواک خوشحال جبارخیل د جمهوریت مسؤول دا د طالب د امارت مسؤلین نه دي په افغانستان کې 4 سړي زده کړه کړې هر سړي چې معاصر تعلیم کړی هر سړي چې هنر زده کړی د جمهوریت طرفه 10% افغانستان وګړي تنها په جمهوریت کې لوستي شول په لسګونو زرو افغانان په امریکا د ځواک څخه معلوم دی د امریکا په داسې پوهنتونونو کې زده کړې وکړې چې افغانان هلته خوب هم نشوی لیدلی زده کړې وکړي په جمهوریت کې چې کوم تنها وروره د افغانستان د خلکو جي ډي پي یا سرانه عاید ناخالص $600 ته پورته شو تا بېرته 180 ته راوست دغه درې خبرې زه کوم درې سرابه درې دوکې چې تا خلکو ته ورکړې وې د افغانستان هغه درې سره غلط صاحب ګوره یو ساعت کېږي ته لیکچر ما ته راکوې بیا د تا خبرې مونږ نه ډېرې شي وروره یو کاغذ قلم راواخله چې باسو ته راځي قلم مې راواخیست چې تا خبرو ته جواب او اجازه راکړه وروره زه مې خبرې راوغواړم زه تا ته نه غږېږم اجازه راکړه 2-3 نفره مدیران ناست دي غوږ ونیسه وروره ښه تا 3 وعدې د افغانستان خلکو ته ورکړې وې 3 سره دې ناقص اول دی د امنیت وعده ورکړې وه د امنیت وعده دې د منځه لاړه افغانان په خپل کور کې مسؤونه نه دي تا اول وار جګړه نه ده راوړې افغانستان ته تا څلورم ستا ملایان دا اوس هم فتوا